د افغان ویاړ څیړنیزو فرهنګي بنسټ د انټرنیټي پلیټفارمونو په ځانګړي ډول د یوټیوب چینل درنو لیدونکو په سلامونو او احتراماتو مو احسان الله سمون هرکلی کوم. د ژورنالیزم لړۍ درسونو دا دویم درس دی چې تمرکز مو په ژورنالیستي موخو دی، یعنی هغه کوم اهداف دي چې یو سازمان ترې رسنیز او مطبوعاتي فعالیتونه مخته وړي. یوه ډله انساني ځواک د ژورنالیستانو، سکرپټ رایټرانو، ساوندمنانو، کیمرامنانو، ویډیوګرافرانو، فوټوګرافرانو، تبصره لیکوالو، فیچر لیکوالو، سناریو لیکوالو، کالم لیکوالو په حیث باندې هلته مصروفه دي. راځو درس نه. نو ویلی سو چې رسنیو خبریالان خپل نشرات د څلورو مهمو عمده موخو لپاره ترسره کوي. اول خلکو ته خبر ورکول، دویم ښوونه او تشریح کول، دریم څیړنه او حساب ورکونه، څلورم د عامه فورم په توګه خدمت کول. نو درنو لیدونکو دغه څلور موخې مې تاسو ته واضح کړې. اوس راځو په هر یو باندې جلا جلا بحث کوو. لومړی خلکو ته خبر ورکول، اطلاع رساني. د رسنیو ژورنالیستانو یو له لومړنیو موخو او رولونو څخه دا ده چې خلکو ته دقیق او پر وخت معلومات ورکړي. د دوی موخه دا ده چې خلک د محلي، ملي او نړیوالو خبرونو، پیښو او مسلو په اړه خبر کړي. د ټولو انسانانو د کنجکاوۍ دغه حس شته چې د ټولې نړۍ د خپل سیمې نږدې د خپل هیواد له حالاتو څخه خبر سي. دغه خبرتیا د هر انسان په فکر او فطرت کې نغښتې ده، د دغه لیوالتیا چې غواړي خبر سي. نو معلومه ده چې انسان اجتماعي موجود دی او له ټولنې او له نړۍ نه او له اړیکو پرته ژوند ناممکن ده. بیا په اوسني عصري دور کې خو که هر څومره یو څوک غواړي چې ځان ګوښه کړي، نو دغه هڅه یې ناکامه ده او لږ دی نړۍ ته ور مجبوره ده، لږ نړۍ ده ته ور مجبوره ده. او که دی نړۍ پرېږدي نو حتما له ستونزو سره مخ کېږي. په دې کې د سیاست، اوسنیو چارو یعنی روانو چارو، ټولنیزو مسلو، ساینسي پرمختګونو او نور په اړه راپور ورکول شامل دي. د معلوماتو په خپرولو سره ژورنالیستان د خلکو سره مرسته کوي چې پوه پاتې شي او باخبره پریکړې وکړي. نو اطلاع رساني د ژورنالیزم ډولونه خو ډیر دي. مثلا ځینې مطبوعات چې څو رقم مطبوعات لرو صرف سیاسي مسایلو ته کار کوي، ځینې مطبوعات روانو چارو ته کار کوي، تر ډیره د خلکو سره ټولنې سره سروکاري. ځینې د خبریالانو ژورنالیستانو ادارې، مطبوعاتي ادارې چې دي هغه اجتماعي مسایلو ته کار کوي، ځینې صرف ساینسي پرمختګونو ته کار کوي. او ساینس خو بهتره ده، معلومه ده تاسو ته چې ډېر شاخونه لري، ډېرې برخې لري او ځینې په خاصو عرصو کې کار کوي، برخو کې کار کوي. مثلا صرف طب کې، مثلا صرف فزیک کې، مثلا صرف د ځمکې په چارو کې، اوبو، هوا او سمندرونه. یو ښه مثال نیشنل جیوګرافیک ده، یو هندي چینل د ډسکوري انیمل ساینس په نوم باندې چینل ده، چې دا صرف په طبیعت کې پرمختګونو د مسایلو ته کار کوي. خلک پوه کوي د راتلونکي له چیلنجونو نه، د اقلیمي بدلون د مسایلو نه. او ځینې دي صرف ورزش ته کار کوي، ځینې دي مثلا صرف فرهنګ ته کار کوي، ځینې دي صرف خوراکي مسایل فوډ سټایل ته کار کوي، ځینې دي ډېر دغسې مثالونه لرو او بهتره تاسې پوهېږئ نه ورباندې هم کېږو. او بله وروستۍ خبره چې په سلاید کې ده دا ده چې لکه تاسې چې وینئ چې خلک خبروي تر څو باخبره پاتې سي او ښه تصمیمونه ونیسي. ګورئ، که موږ تاسې په ورځني ژوند کې د ماشومانو په تربیه کې د خپل کاروبار، د خپلې دندې، حتی په مارکیټ کې د اجناسو د اخیستو په برخه کې باخبره پاتې نسو، شاید ډیر تاوان مو کړی او غلط تصمیم ونیولی. د تصمیم نیونې په برخه کې موږ تاسو ته پوهه ډیره لازمي ده او د پوهې لپاره یوه ارزانه، اسانه او عمده برخه چې دغه څه دي مطبوعات دي. موږ تاسو په ډیره کمه مصرف سره رادیو اورېدلی سو، په کم لګښت سره. نن سبا خو د لمریزې انرژۍ په ایجاد سره دا شی لا هم اسانه شوي دي، په کم لګښت سره تلویزیون اورېدلی سو.
همداشان په افغانستان کې خو نرخونه جګ دي خو په نورو نړۍ کې به انټرنیټ هم ډیر مفت ده په خاص ډول د موږ تاسو په ګاونډي هیوادونو هند پاکستان او ایران کې انټرنیټ ډیر ارزانه ده او همداشان هغه وخت وصله د اخبار باندې خلک پیسې ورکړي یا په جریده د کورنۍ او خاص کس مطالعه کوي په بازار کې دغه سي اوس د کورنۍ هر غړی کولای شي د خپل خوښي او د خپل علاقې مربوط شان په انټرنیټ کې وګوري یو څوک د ورزش سره علاقه لري هغه د ورزش مربوط سایت ګوري یو څوک د ساينس سره علاقه لري هغه صرف ساينس مطالعه کوي یو څوک د مثلا فضایی چارو سره یو څوک د اوبو د برخې سره سمندر ځمکه ځنګلونه غرونه یخچالونه هر سړی په خپل کار پسې ګرځي خپل مربوطه برخې پسې دویم ښوونه او تشریح ورکول ژورنالیستان د پیچلو موضوعات په اړه د خلکو د پوهاوي او توضیحاتو لپاره مهم رول لوبوي ځینې مسایل خلکو ته ګوانګ وي مثلا اقلیم بدلون کلایمټ چینجز یا مثلا ګلوبل وارمنګ د ځمکې تودوخه خبريالان مکلف دي چې خلکو ته دا شی په ساده ټکو کې واضح کړي او د خلکو مکلفیتونه په دې برخه کې ورخي مثلا موږ څه کولای شو او څه ډول تصمیمونه نیولای شو په راتلونکو کلونو کې کوم ډول کورونه چلیدلای شي ښه ژوند پکې کېدلای شي په راتلونکو کلونو کې کوم نباتات مهم دي ونه څومره مهمه ده اوبه څنګه مصرف شي څه رقم سیستم د کور اوبو ته جوړ شي د کروندې د سیستم لپاره څه ته پام وشي نوې کېدونکې انرژي باد پکا شمسي یا مثلا د کریټ د کاغذي کریټ نه استفاده څومره موږ چاپیریال پاک ساتلی شي او د موږ په راتلونکي کې کوم مثبت بدلون راوستلی شي کوم فاکټورونه دي چې د موږ تاسو چاپیریال د بیرونی ګواښونو نه خوندي کولای شي دا مسایل دي چې ما یو برخه واضح کړه همداسې د علم په برخه کې خلکو ته ښه رهنمایي کولای شي ځینې نوي مسایل د خلکو ته په ساده ټکو کې واضح کوي مثلا د هوا پیژندنې علم د میټیورولوژي ورته وایي ډېر خلک د دې سره نابلده دي او حتی زه چې څومره معلومات لرم په افغانستان کې په دې برخه کې هیڅ پوهنځی او یا څانګه وجود نه لري دا خلکو ته په ساده ټکو کې واضح کوي خلک یې تقاضا لري یو وخت حکومت او خصوصي سکتور هڅه کوي په دې برخه کې سرمایه ګزاري وکړي او پوهنځی ایجاد کړي او خلک یې انتخاب کړي همداشان دوی پیچلي موضوعات لکه اقتصادي پالیسۍ ساینسي څېړنې حقوقي مسلې او ټکنالوژیک پرمختګونه په اسانۍ سره د پوهېدو وړ ژبه باندې بیانوي یعنی بهتره تاسو ته معلومیږي چې ځینې ساینسي اصطلاحات دي اقتصادي اصطلاحات دي سیاسي اصطلاحات دي حقوقي اصطلاحات دي ټکنالوژیکي اصطلاحات دي چې عام خلک پیغام باندې نه پوهیږي خبريال په ساده عام فهم ژبه باندې بیانوي او خلک ور باندې پوهوي د تحلیلونو مرکو تحقیقاتي راپور ورکولو له لارې ژورنالیستان خلکو سره مختلف مسلو اهمیت او اغیزو پوهېدو کې مرسته کوي په دې کې بیا صرف اجتماعي ټولې برخې په کې راتلای شي خو ډېر فوکس په اجتماعي او سیاسي مسلو باندې کېږي چې طب په دې برخه کې راځي علم راځي یعنی خلکو ته دغه مسایل د لا ښه پوهېدو لپاره خبريال په مرکه کې وړاندې کوي په تحلیل کې وړاندې کوي او په تحقیق کې وړاندې کوي ستر ډیره پورې دا هغه کسان چمتو کوي چې په رضاکارانه ډول یا د یو قرارداد پروتوکول په اساس باندې د رسنۍ سره کار کوي یعنی دوی د ادارې په داخل کې کار نه کوي د مطبوعاتي ادارې دغه نه د باندې یا د یو بل سازمان سره لګوي خپل دفتر لري مستقل دغه ځای نه کالمونه مرکې تحلیلونه او تحقیقات کوي بیا د خاص مبلغ پیسو په مقابل کې مطبوعاتي ادارې ته سپاري او د نشر حقوق ټول هر څه دي مطبوعاتي ادارې مربوط راځي کله مباحثه مناظره مفاهمه تحلیل مرکې او تحقیق لاري ځینې مسایل خلکو ته وړاندې نشي خلک ور باندې نشي پوهېدلی دغه د پوښتنې او بحث برکت دی چې خلکو ته ډیر سخت مسایل هم په ساده ټکو کې وړاندې کېدلی شي په درېیمه برخه کې موږ لرو څېړنه او حساب ورکونه د رسنیو او ژورنالیستانو بل مهمه موخه د پلټونکو ژورنالیزم تر سره کول دي د افرادو سازمانونو او بنسټونو حساب ورکونه ده پلټونکو ژورنالیزم په راتلونکو درسونو کې واضح کوو یو ډیره پراخه برخه ده په انګلیسي کې ورته انویسټیګیټیو ژورنالیزم وایي
او په نړۍ کې پیاوړي ژورنالیستان بیا په دې عرصه کې کار کوي. د فساد، اختلاس او غیر قانوني کړنو لپاره دوی یو ثبوت پیدا کوي، بیا په هغه کوچني ثبوت باندې یو پراخ تحقیقي پلټونکی ریپورت جوړوي، رسنۍ نشري او هغه کس مجبور ده راسي وضاحت ورکي یا مجازات سي او یا حساب ورکي. دوی پټ معلومات افشا کوي، فساد، بد چلند او ناسم کارونه افشا کوي او په ټولنیزو بې عدالتیو رڼا اچوي. و مخکې مو بحث وکړ مثلا یو کس سره ظلم کیږي په مالی برخه کې، په سیاسي حساب باندې یو کس پرته له دې ګناه ولري له مشکل سره مخ کیږي او پلټونکی ژورنالیزم ته چې دغسې خلکو ته بیرته خپل حق ورکوي. تحقیقي راپور ورکول د روڼتیا په ساتلو کې مرسته کوي او واک څخه ناوړه ګټه پورته کوونکو او په عامه او خصوصي سکتورونو کې حساب ورکونې ته وده ورکوي. یعنی د پلټونکي ژورنالیزم له ویرې بیا څوک دا ځله نشي کولی شي له واک نه ناوړه ګټه اخیستنه وکړي، همدارنګه په دولتي او خصوصي سکتور کې فساد وکړي او یا بله داسې غیر قانوني کړنه وکړي چې هغه عامه زیان وي. دغه د پلټونکي ژورنالیزم یوه مهمه ځانګړتیا ده او د ژورنالیزم په څلورو موخو کې یوه اساسي موخه همدا ده. څلورم راځو د عامه فورم په توګه خدمت کول. رسنۍ او ژورنالیستان هم د عامه خبرو اترو لپاره د یو پلیټفارم او د مختلفو لیدونو لپاره د فورم په توګه کار کوي. دوی د عامه بحث او د نظرونو تبادلې لپاره یو بستر رامنځته کوي، ځای رامنځته کوي. د نظریاتو مرکو او پینل بحثونو له لارې ژورنالیستان د مهمو ټولنیزو، سیاسي او کلتوري مسلو په اړه خبرې اترې کوي. خلکو ته اجازه ورکوي چې خپل نظرونه څرګند کړي او باخبره خبرو اترو کې ښکیل شي. یعنی زه غواړم دغه تاسو ته ډېر ساده ووایم، عام خلک خپل ځان په رسنۍ کې ویني. دغه د عامو خلکو په رسنۍ کې د ځان لیدنې مثال داسې ساده کولی سم چې ژورنالیست بازار ته راوځي، د خلکو سره په یو موضوع بحث کوي، د دوی نظر اخلي او دغه نظر مهم بلل کیږي. بیا بیرته د دغه نظر مقابل کې د مسؤلینو غږ اخیستل کیږي، د دغه مسلې اړوند د دغه برخې د کارشناسانو متخصصینو نظر اخیستل کیږي. مثلا د قصابې برخه ده، یو ژورنالیست راځي، عام خلک غږوي چې په مسلخ کې قصابه مهمه ده، ښه ده، او په خپل سري ډول باندې په مارکیټ کې قصابه ښه ده. عام خلک خو نظر ورکوي، بیا د دې برخې متخصصینو ته راځي، بیا ښاروالي ته راځي، په دې برخه کې مسؤل کس ته، بیا په اخیره کې قصابان هم غږوي په دې برخه کې، بیا هغه خپل مسایل ستونزې شریکوي او په اخیره کې بیا هم د مسؤل کس غږ راخلي د قصاب د ستونزو په اورېدو سره. همداشان ما خو یو مثال ورکړ، بیا رغونه ده، کلی دی، ښاري ګذرونه دي چې په دې کې هر وخت مشکلات موجود وي، مخالفتونه وي، ځینې نور مسایل وي چې مطبوعات د پله حیثیت لري. په دې ځای کې ټولنه، دولت او بېلابېل اړخونه سره تړي او دا د رسنیو یو اساسي مسؤلیت او رسالت ده. په نتیجه ګیری کې ویلی سو چې دا اصلي موخې دي او د رسنیو منظر متنوع دی. یعنی په دغو څلورو موخو سربیره رسنۍ په دغه خپل پراخ کار کې نور ډیر زیاتې برخې لري، ډیر زیات ډولونه لري چې په دغه کوچني بحث او دغو څلورو اساسي موخو کې هغه نشي توضیح کېدلی او شاید دغه هر یو څه چې وي مثلا د ژورنالیزم مربوط وي له دغو څلورو شیانو سره به ضرور یو ربط لري. مختلفې رسنیو ژورنالیستان ممکن د دوی د ادارې موقف، هدف، لیدونکو او هغو ځانګړو شرایطو پر اساس چې دوی پکې کار کوي په مختلف ډول دې موخو ته لومړیتوب ورکړي. یعنی بیا هم په دې ځای کې ویلی سو چې رسنۍ د دوی د ټاکلو موخو یا د دوی د پروژې یا د هغه ژورنالیست چې د دوی سره کار کوي د هغه د کار او د لید او د فکر په اساس باندې نشرات وړاندې کیږي او خلک ترې ګټه اخلي. تاسو به په مطبوعاتو کې بیخي ډېر ناشنا شیان لیدلي وي چې هغه تر ډېره پورې بیا د
رسنیو مثلا د ټلویزیونونو یا د انلاین رسنیو په پروژو پورې تړاو لري. دوی په یو خاصه برخه کې یو پروژه لري او هغه ته کار کوي. نېشنل جیوګرافیک او ډیسکوري او د تورته چینلونه سیدي دا په نړۍ کې دي خپل پروژو لپاره کار کوي. یعنی په ډیره وړه مسله کې دوی ډیر ژور بحثونه لري. په طبیعت کې د غوماشې غوندې یو موجود باندې هم دوی اوږده سیریزونه لري، څو ورځني پروګرامونه ورباندې لري چې شاید ځینې خلکو ته دا ډیر عادي وبرېښي، اما دا ډیر لوی پروجیکټونه دي او ډیر مهم دي د چاپیریال لپاره. بیا به انشاءالله له مثال سره وښیو چې یو مچۍ یو غوماشی د موږ تاسو په طبیعت کې څومره لوی لوی کارونه ترسره کوي. نو دا د ژورنالیزم د درسونو لړۍ دویم درس چې ما احسان الله سمون تاسو ته وړاندې کړ، په دې هیله چې خوښ شوی مو او تر ډیره پورې مو د رسنیو د موخو په برخه کې پوښتنې په ذهنونو کې حل شوي وي. تر بیا مو څښتن تعالی ته سپارو، جوړ سلامت او خوښ اوسئ. د دغه ویډیو مربوط درسي مفردات او سلایډونه او توکي به ان شاء الله د ویډیو په ډسکرپشن کې در سره شریک شي. که کومه پوښتنه لرئ په کمنټ کې شریکه کړئ، ان شاء الله موږ به ځواب او رسیدګي ورته کوو. د ویډیو په شیر کولو او د چینل په ملاتړ کې ستاسو همکاري اړینه ده. مننه.